په دولت پسې به مړه وي، په شهرت پسې به مړه وي، دوی به ناست وي دې قصو ته د خانانو قصیدو ته فلانکي خان ډېر ښه سړی دی، ډنګري خان ډېر ښه سړی دی، فلاني خان دې زنده‌باد وي، ډنګري خان دې زنده‌باد وي. ډېر ښه ډېر. بس د سر درد ختمومه دا خبره راغونډومه د حجره کې چې کسانی دا ذهني به غلامانی په نامه به شاعرانی دا به ټول منافقانی. بسم الله الرحمن الرحیم. مینواله وسکرنی ما راغلی ما د حضرت علی حضرت صاحب والا او د دین به تاسو له وړونته مرکه ریکارډ کومه مونږ سره اوسه حضرت علی حضرت صاحب په خپل پروګرام کې د ډیر مینه هر کله احترامات. ډیر مننه، ډیر مشکور دی، ما شکریا ادا کوم چې را تر خپل قیمتي وخت مو است زموږ تر څنګه پور راغلی. ډیر مننه، الله آباد ساته. حضرت علی حضرت صاحب دی فیلډ څنګه راوړی دی؟ دا ذهن چې کوم خوا مایل شي نو اخوازي کنه، ذهن کې چې پښتونولي پرته وي، احساس پروت وي، حساس وي کوم انسان نو هغه اکثر شاعرۍ طرف ته راځي. صحیح. څونه وخت نه شعر لیکي په شعر مین او شاعري خو ما د ډیر وخت نه خپل چې کوم تقریبا په خبره د پوه شوی نو خو به هر حال کوم چې ما باقاعده آغاز کړی نو تقریبا چې د 2014 نه دی. خاجي نظم باندې مو ډیر کار کړی دی که په غزل مو ډیر کار کړی؟ خوښ مو کم یو دی؟ یاره زما اصل کې غزل چې کم دی، غزل باندې مې کار زیات کړی، نظمونه را سره تقریبا واته نظمونه وي. زما په نسبت باندې زما نظم زیات خوښیږي. صحیح. کوم خو تاسو غزل نه نظم بیا ډېر زیات ښکلی ماشاءالله. تاسو چې کوم انداز ورکې کوم الفاظ پکې استعمال کړئ نو تاسو د غزل نه نظم ډېر ښکلی، غزل هم ښکلی خو د نظم ډېر ښکلی. ښه د غزل په طرف پر راځو، مینوال د غزل په انتظار د لومړني به راته غزل ووایه، بیا به نظم، بیا به غزل ووایه. لاړه د عقل د کعبې نه مې لمبه ووته، لاړه د عقل د کعبې نه مې لمبه ووته، ستا یو خبره وه زما پې جنازه ووته. هرې فرقې نه مې انکار وکړو چې نه یې منم، بدې کافر شومه په ما پسې فتوه ووته. هرې فرقې نه مې انکار وکړو چې نه یې منم، په دې کافر شومه په ما پسې فتوه ووته. په دې حالاتو کې د ژوند په دار ختلی ګڼه، د دې حالاتو نه هم دغه نتیجه ووته. ما چې غذا کړله په کوم ځای د مسجد دپاره، هلته زما د لاسه لویه میخانه ووته. ما چې غذا کړله په کوم ځای د مسجد دپاره، هلته زما د لاسه لویه میخانه ووته. بس پېښور په سرو لمبو کې نور لیدلی نشم، ما کې برداشت نشته زما نه حوصله ووته. بس پېښور په سرو لمبو کې نور لیدلی نشم، ما کې برداشت نشته زما نه حوصله ووته. او چا راته وویلې د زړه کور دې په چا ودان دی، چا راته وویلې د زړه کور دې په چا ودان دی، څه بې اختیاره مې د خولې نه ستا نامه ووته. چا راته وویلې د زړه کور دې په چا ودان دی، څه بې اختیاره مې د خولې نه ستا نامه ووته. او دغه قصور د زمانې او که زمونږ خپل دی، حسرته دغه سوچ کې پروت ومه چې شپه ووته. ډېر ښکلی ډېر ښکلی. نظم را سره شریک کړي، دردناک غوندې نظم دی. نوی نظم دی را سره، د نظم عنوان دی کمال د مصور. کمال د مصور په حالاتو باندې دی. مصور یم خبرې، یو تصویر جوړول غواړم. مصور یم خبرې، یو تصویر جوړول غواړم. دا تصویر به عجیبه وي، دا تصویر به ډېر بدل وي، دا تصویر به د کمال وي. د تصویر کې به یو خو وي چې سور رنګ به پکې زیات وي. سور رنګ به پکې زیات وي ډېر. هغه ځکه چې زه غواړم هر دیوال په وینو سور شي، هر سړک په وینو سور شي، هر لار کې وینه توی شي، هر بازار کې وینه توی شي، هر مزار کې وینه توی شي، هر جومات په وینو سور شي. په دې ونو پورې ویني، په دې غنو پورې ویني، په دې کاڼو پورې ویني، حیوانانو پورې ویني او انسانانو پورې ویني. ډېر ډېر دې تصویر کې به اجره وي، دې تصویر کې به اجره وي، په اجره کې به کسانی، په غوږونو به کاڼه وي، دوی به حق خبره نه اوري. په غوږونو به کاڼه وي، دوی به حق خبره نه اوري. د دوی خولې ته به تاله وي، په دولت پسې به مړه وي، په شهرت پسې به مړه وي. دوی به ناست وي دې قصو ته د خانانو قصیدو ته، فلانکي خان ډېر ښه سړی دی، ډنګري خان ډېر ښه سړی دی، فلاني خان دې زنده‌باد وي، ډنګري خان دې زنده‌باد وي. ډېر ښه ډېر. بس د سر درد ختمومه دا خبره راغونډومه د حجره کې چې کسانی دا ذهني به غلامانی په نامه به شاعرانی دا به ټول منافقانی. ډېر الله ډېر ښکلی.
د تصویر کې په سړک به باوردي سړی ولاړ وي، اصلیت په د دوی دا وي، دا به دوه مخیزه ډول وي. یو غریب له به بدماش وي، یو غریب له به ظالم وي، یو غریب له به جابر وي، یو غریب نه رشوت اخلي، یو غریب له به زمری وي. بیا که دویم مخې راسپړی، یو سړي ته به نوکر وي، یو سړي ته به غلام وي، یو سړي ته به ټیټېږي، یو سړی به دوی له خدای وي. د تصویر صحرا به دا وي، د تصویر کمال به دا وي، پښتانه به جاهلانې، پښتانه به شوداګانې، پښتانه به بېوقوفې، پښتانه به غلامانې، باچهان به یې کارغانې، پنجابیان به ازمریانې. ډېر ښکلی ډېر ښکلی. دې تصویر کې به بازار وي، په بازار کې به غوغا وي، هر طرف ته به جړا وي، هر طرف ته به ویرونه منځ کې سرور به بلیږي، د لوګو به دندوکا وي، د چا سر به وي هوا کې، د چا خپې به وي هوا کې، وي هوا به غوښې غوښې، لوپټې به وي هوا کې، جنکۍ به وي سرتورې، زنانه به بې کپړو وي، مصور به یې حسرت وي، ته به سوچ کوي چې خدایه دا د کومې کربلا دی، وره غټ غټ به پې لیک وي، دا تصویر د پښتونخوا دی، دا تصویر د پښتونخوا دی. ډېر ښکلی ډېر. یو بل نظم را سره شریک کړی چې دردناک غوندې کې وي چې د نظم عنوان دی تماشا. تماشا بیګا مې نوې تماشې کولې، خوب کې مې غبرګې جنازې کولې. یوه د بر کلي د خان کاکا وه، بله د خوار غریب دهقان کاکا وه. د خان په کټ پسې سونه کسان داسې روان په منډه منډه و چې لکه اډوکې پسې سپی چې ځغلي. پکې مولیان هم بې حسابه روان، تر جنازګاه پورې ور ورسېدو، هلته کې ټول خلک ټولګي ټولګي شو. څوک راته وشي و د مشر زوی نه، څوک راته وشي و د کشر زوی نه، چا به یې مشر ورته ځان ښودلو، چا به یې کشر ورته ځان ښودلو. جنازه وشوه، یو مولا پاڅېده، یو دوه حدیثه لږ بیان یې وکړه او خاتمه یې په دې ټکو وکړه چې خدای دې وبخښي ډېر ښه سړی و، تاسو هم ووایئ چې ښه سړی و. بل خوا د خوار غریب دهقان جنازه د شمار یو 100 کس روانو پسې، یو مولانا صاحب پکې هم روانو، خو هغه دغه مجبورۍ راوسته چې د دهقان کور د جومات سره و. په جنازګاه کې یو سپینګیري بابا خپل څادر خور کړلو په ځمکه باندې، اواز یې وکړو چې چنده واچوئ د دغې مړي ګور کفن لپاره. ما په دهقان کاکا نظر واچو، کفن پې خورو خو د قرضو خورو، خپې ګیټو پورې بهر وتنه. لږ ورنږدې شوم چې ومې کتل، په ټول کفن کې یې ګیندې تلې وي، ټوټې ټوټې راغونډ کړی و ټول. په خاورو خړ بچی سر ته ولاړ، اوښکو په مخ ورته لارې کړي. ما یې د اوښکو اندازه واغسته لکه چې د پلار په مرګ نه ژړل، دی په دې خپله بېوسۍ خفه و. د ده په زړه دا ځای کېدله چېرته چې پلار یې ښخ شي د چندې کفن کې، په لنډ او تنګ ټوټې کفن کې. زه لا هم دته فکر وړی وم چې مې د مور اواز تر غوږو شولو، سره ته پاسېږه سبا شو بس دی، سره ته پاسېږه سبا شو بس. ډېر ډېر نظم دی ستاسو ساسرت سے بېوسي. خو داسې دی چې زه په یو لاس په یو وخت باندې معذوره سړی، زه د خپل کور د ګټې وټې یک تنها انسان یم. یو پیغله خور مې وه په کټ راته بیماره پرته، ډاکټر ویل راته د دې دواړه ګردې ختمې دي. د دې علاج له د پیسو څه بندوبست پکار دی، ګنې کېدی شي چې څو ورځو کې ته لاس ووینځې. زمونږ په کور زمونږ د رزق حالت داسې و چې مونږ به اکثر تشو اوبو سره روټۍ خوړله. په داسې حال کې د علاج پیسې له کمې راوړم. په دغه سوچ کې ومه پروت په پریشانۍ کې تلې چې ناڅاپي مې د خپل مور چغې تر غوږو شولې. زر مې راودنګل چې څه وشو خالقه ربه. مور مې ویل راشه په خور دې بیا چپه راغلې. زر مې ورمنډې کړې، په خور چې مې نظر پرېوته، سترګې یې سپینې تښتېدلې وې، اسمان دې کتل. وارخطایي را باندې راغه، را روان شوم تېنه، په ګوډه ګوډه د خپل کور ور نه راووتمه. مزغو مې کار نه کوو، چېرته لاړ شم، چا له لاړ شم، خالقه ربه دې دنیا کې د چا خواله لاړ شم. بیا مې د خپل کلي د خان حجرې ته منډې کړلې، خو چې ور ورسېدم ښه ونه خانجي په ځای و، خپې ځوړندې وې، په کټ کې یې تکیه وهلې، خوا کې 2-3 ټوپک ماره ورسره هم ولاړو. زه ثانیې ولې وارخطا ورله ور ورسېدم، لاندې په ځمکه د خانجي په خپو کې کېناستمه، خپې مې زور کول وله شروع کړه. بیا مې دومره ووي خور مې د مرګ په حال پرته ده، څه پیسې پکار دي. یو مضبوطه لته یې راکړه، لرې وویشتمه، په څو قدمه خړو خاورو کې نسکور پرېوتم. کټ نه راپاڅېده، په ښه ترخو الفاظ یې ووي، که مسلو ستاسو د پیسو نه بغیر بله نه وي، زما پیسې به ته سبا ماله د کمې راوړې، کور دې هم نشته دی چې بیا یې د نه قرضه کې واخلم. یاره دا ځان راته غلام ابن غلام ښکاره شو، که دغه وخت مې په خپله مرۍ زور کړی وې، د دې نه بعد دا نور غمونه به مې نه لیدلې. له خړو خاورو یې مخ وڅنډلو، پاڅېدمه، حجرې نه ماتو امیدونو سره راووتمه. د خور سلګۍ او د مور کرکې مې غوږونو کې وي، جیب ته مې لاس کړ، نو په جیب کې 10 روپۍ پرتې وي. ګاډي کې کېناستم، نیغ ورباندې ښار ته لاړم. هلته یو پول چې بې شمېره مزدوران بې ناستو، زه هم وروکشېدم، هلته په پول کېناستمه، خو سوچ مې کور کې دیوالونو سره ځان وهلو. یو تور موټر راغی، شیشه یې لږه ښکته کړله،
دا میره سو چې زمانه مخکې څوک ورنشي پل نه راپاسېدم هغه ته مې ورمنډې کړلې چې ناڅاپي یو بل موټر له سیډه ووهلم په مین سړک د برلندي په شانتي وچورلېدم د ګاډي مخې ته په لاره کې نه سکور پرېوتم بیا زر راپاسېدم مالک ته مې ورمنډې کړلې ما ویلې زه په مزدورانو کې تکړه مزدور یم دا بادرۍ مې ورته دومره لاپې وویشتې چې ما ویلې زه درله دا ټول جهان په سر وړم هغه زما معذور وجود ته لاندې باندې کتل هیلې اخوا شروکې تا خو بیخي نه بوزم څه په دیکو او په زړه ماتې تېنه غاړې ته شوم زړه کې مې تېره شو چې دلته هم څه نه جوړېږي نو ډېر مجبوره شوم د دې نه بغیر چاره نه وه ما سره اوس د خیر غوښتونه بله لاره نه وه په ډېره یاره په مزه مزه یو کس ته لاړم ما ویل معذوره یم د خدای په نامه څه خو راکړه خدای دې خوشحاله کړي لسګونې راته لاس کې کېښه هغه مې پرېښوده بیا بل له لاړم تر مازدیګره مې خیر وغوښتلو سوال مې وکړو نور پرې واته و چې خپل کور ته راغم څه ګورم زموږ په کور کې یو ماتم یوه غوغا جوړه وه مور مې رامنډې کړې په مخې 2 څپېړې راکړې خپلو ویښتو ته یې لاس واچولو چغې یې کړې حسرته اوس راغی چې خور دې دنیا نه لاړه حسرته اوس راغی چې خور دې دنیا نه لاړه ډېر دا و حسرت صاحب چې تاسو وکتو ډېر دردناک نظمونه موږ ته ویل حسرت صاحب زموږ مینوالو ته به څه پیغام ورکول غواړي زما خو په هره مرکه کې همدغه یو پیغام چې تل په خپله کړی خدمت ته مور او پلار چې تار نه کړی عزت ته مور او پلار عبادت او په تسبو چېرته موندی شي خپونه لاندې دی جنت ته مور او پلار د مور پلار عزت وکړئ د هغوی قدر وکړئ مهرباني مینوالو چې چا زموږ چینل سبسکرایب کړی نه هغې سبسکرایب کړي کرنی ټي وي هر چېرته چې ښه د باد و بریالي اوسئ د لوی الله په امان